ایکسپریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د نوي حکومت یو لوړپوړی پلاوی دوه ته روان شوی. د افغانستان د نوي حکومت یو لوړپوړی پلاوی دوه ته روان شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په یو ټویټ پیغام کې ویلي چې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقي په مشرۍ یو پلاوی نن له پلازمینې کابل دوه ته روان شوی دی. په دې پلاوي کې د ګڼو حکومتي اداراتو مشران له امیر خان متقي سره ملتیا کوي. د بلخي په خبره په پلاوي کې د پوهنې، روغتیا، مالیې، افغانستان بانک او امنیت استازي ګډون لري. بلخي په دې تړاو تر دې ډیر معلومات نه دي ورکړي، خو تر دې وړاندې راپورونه خپاره شوي چې راتلونکي اونۍ په دوحه کې د افغان لوري او امریکایي پلاوي ترمنځ د مذاکراتو نوی پړاو پیلېږي. د افغانستان اسلامي امارت وایي چې په دې مذاکراتو کې پر اقتصادي مسایلو، دوه اړخیزو اړیکو او د رسمیت پیژندلو پر مسأله بحثونه او خبرې کیږي. او د افغانستان صادراتو کچه 900 میلیونه ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان په صادراتو کې په تیرو 3 میاشتو کې ډیروالی راغلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي چې روان کال افغانستان تر دې دمه د 900 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات لرل، چې د تیر کال په پرتله ډیروالی ښیي. د دغه خونې مرستیال یونس مومند وایي تیر کال افغانستان 220 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات لرل، چې روان کال دا کچه شاوخوا 900 میلیونه ډالرو ته رسیدلې ده. نوموړی وایي چې د همګړۍ د سپین بولدک، تورخم، غلام خان بندر او ډنډ پټان لارې د افغان صادراتو پر مخ پرانیستې دي او سوداګر خپل توکي بهر ته صادروي. هغه زیاتوي چې په روان کال کې په وروستیو 3 میاشتو کې د صادراتو کچه لوړه شوې ده او د لا ډیریدو تمه کیږي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.